کله چې انسان په منځ کې هیر شي چې ما 2 رکعات وکړ ک 3 رکعات مې وکړ ک 4 رکعات مې وکړ غریب په شک کې بیا وار پار ته نه خطا وی چوس د مون سره سو کما دلته بوس بیا تاسو څه کوي دا ډېر اهمه مسله ده خام ډېر خلکو سره دار په خې کې اکثر غنن سبا زمونږ سوچونه په منځ کې زیاتی بس مونږ بیا وار پار خطا وی چې سو کم د مون سره چې رکعاتونو تعداد تا نه هیر شو چې 2 مې وکړ ک 3 مې وکړ ک 4 مې وکړ اوس په سره سکیم نو په دې کې 3 صورتونه دي ښا یو صورت دا ده چې تاسو سره بالکل په اول ځل دا صورت را پیښ شو یا چا تکال کې اوزل تاسو سره دا را پیښیږي چې د منځ چې په منځ کې تا نه د رکعاتونو تعداد هېریږي نو دا سه انسان لپاره حکم دا دی چې د بداموز مات کی داموز بیا دوباره شروع کی چې بالکل په اول ځل تاسو سره دا صورت را پیښ شي چې د رکعاتونو تعداد تا نه هېر شي یا کله کله را پیښیږي کال کې اوزل چا را پیښیږي دا ځکه په داموز ماتي او دا بیا دوباره شروع کوي او کنا زمونږ په شانتی وي چې اکثر ته د رکعاتونو تعداد هېر وي اکثر مونږ دا سیو کنا چې اکثر مونږ رکعاتونو تعداد هېر وي نو په دې کې یو صورت خدا کا شو 2 صورت ادا دي اوس پته بیا غالب ګمان بکې سوچ پکې چې تا نه رکعاتونو تعداد هېر شو بس ته غالب ګمانو کې چې په کم باندې ستا غالب ګمان رالو پس همدغه کې پسې به روانېږي کستا په 2 رکعاتو په 3 رکعاتو باندې شک شو چې ما 2 رکعاتو وکړ ک 3 رکعات مې وکړ ستا زیات ګمان په 3 باندې دی چې 3 مې کړې دي بس دا بم 3 رکعات شمار کېږي اگر په حقیقت کې د 2 رکعات ولې نه وکړي خو ستا زیات یقین په 3 باندې شو دا 3 رکعات بس تا شمار کېږي کستا زیات یقین په 2 رکعات باندې شو او حقیقت کې تا 3 رکعات کړې وي بیا بم ستا 2 رکعات شمار کېږي چې ستا زیات یقین په کمې دی په 2 رکعات باندې دی خو په دې کې اخر کې بس سجده ساوم کې دیک شو چې غالب ګمان به کمې باندې رالو هغه پس روان شي په اخر کې بس سجده ساو کې کچره ستا په حقیقت کې خبره غلطه تلیلا قبل فرض تا 2 رکعات کړې دي او تا ما 3 رکعات کړې دي او درو بس روان شو کنه یو رکعت خو کم شو چې ته سجده سهو وکي دا سجده سهو استا د یو رکعت قائم مقام وګرځیدو او حدیث شریف کې دي کړه ستا په صحیح په 2 رکعات باندې یقین دی او 2 رکعات ته کلم نه په حقیقت کې بیا به مخره کې سجده سهو وکي ولی وکي اوس خدا زیاتی شوي دا زیاتی سجدي چې دي دا د شیطان په مخ باندې سپېړه شو بیا شیطان لا ست موږ کې غلطول کنه تعالی س زیاتی سجدي وکي دا په هغه باندې سپېړه شو نو خیر تحریب او کې غالب ګمان مو کې غالب ګمان چې د بکم رکعاتونو رالو بسې پسې روان شي اخر کې بس سجده سو کې مثبت برابر شي ٹھیک شو اخیری صورت کستا په 2 یا 3 رکعاتو باندې شک شو چې 100 رکعات به کړې دي او چې اوس غالب ګمان راولي کنه په 2 سیټو دستا بیلنس برابرې کی چې سونه یقین ستا په 2 رکعاتو دی دومره یقین په 3 باندې دی چې سونه یقین په 2 دی دونه په 3 باندې دی اوس پس کې چې 2 سیټو ته بیلنس برابرۍ بیا به کم پسې روانېږي په 2 او 3 رکعاتو باندې ستا شک شو چې 2 میکړي کدرې میکړي دی 2 سیټو ته بیلنس برابر دی 2 پسې روانېږي په 4 او 3 رکعاتو باندې ستا شک شو چې 2 میکړي 3 میکړي ک 4 میکړي دی او 2 سیټو ته بیلنس برابر دی د یقین په اعتبار سره چې سونه یقین په 3 دی دونه په 4 دی 3 پسې روانېږي ٹھیک شو اخر کې بده کې بیا سجده سهو وکي ٹھیک تا اسانه مسله ده کنه درې صورتونه دي ککال کې اوزل لا پیږي یا په اول ځل مثبت سره کې بیا کچري کله زیات را پیږي لکه نن سبا دور په شانته چې څنګه دي نو کله زیات یقین نه پکې مې باندې شو هغه پسې روانې کې سجده سهو په بیام کې او کنه 2 سیټو د بیلنس برابر دی بیا به کم پسې روانېږي چې کم رکعاتونه دي خو یقیني دي کنه ای بس برابر شه دې کې هم اخر کې سجده سو کې ٹھیک شو جی الله رب العزت د عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین